ملګرو ویلی کېږي چې په سعودي کې ډېر غټ اپریشن و. مطلب اپریشن داسې و چې د جدې نه ریاض ته 4 غټ جهازونه چې دي دا یې بای روډ بوتلي دي او دا د جدې نه د ریاض پورې دا تقریبا 955 کیلومیټر فاصله یادوي چې دومره فاصله ده او دا جهازونه چې بای روډ بوتلي دي نو دا هم وایي چې دا پاکستانی ډریورانو دا هغو بوتلي دي او په دنیا کې یو ریکارډ جوړ کړی دی ځکه چې وایي دا په دنیا کې سعودي چې دی دا په فست نمبر اولنی ملک دی چې بای روډ د جهازونه چې دي هغه د یو ښار نه بل ښار ته بوتلل. نو دا ویلی کېږي چې 4 ډریوران نو بوتلي دي او دغه ډریوران چې دي دغه پاکستانیان دي. خو دا یې نه دي ویلي چې یاره پښتانه دي که څوک دي خو کیدی شي چې دا پښتانه یي ځکه چې پښتانه دا قسم کارونو له ورځي هر څوک خو دې له نه ورځي. او دا هم ویلی کېږي چې یو ډریور لی پاکستانی 58 لاک روپۍ چې دي دا یې وله ورکړی دی. نو زه خو به دا ووایم چې دا یو ډېره د فخر خبره ده چې د پاکستان نوم پکې یادېږي او که بیا پښتون دا کار کړی پښتنو کړی نو بیا خو پکې د پښتون نوم هم یاد شو. او بای روډ جهازونه بوتلل تاسو په دې ویډیو کې لیدی شئ چې په کومه طریقه باندې بوتلي دي او د یو ښار نه یې بل ته رسولي دي. په دې کې وایي په لاره باندې چړایانې هم راتلې او هر قسم حالات که راتلل نو دوی مقابله کړې ده.